السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یو ډیره افسوسناکه او دردونکې واقعه رامنځته شوې ده په باجوړ کې. یو دوست خپل خوږ دوست نورالله ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. دغه ملګري داسې ولې وکړل؟ خپل نورالله دوست یې په څه وجه باندې قتل کړو؟ راځئ مینوال موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او برکلی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره ملاویږي. دا واقعه په باجوړ کې رامنځته شوې ده چې یو دوست خپل خوږ نږدې دوست نورالله ډیر په بېدردۍ سره قتل کو چې بیا ملزم تښتېدلی او پولیس په 24 غنټو کې دننه په غرونو کې ګرفتار کړو او جیل ته ورواچولو. دوی دواړه ډیر زیات خواږه ملګري او په کلي کې به یو بل سره یوځای ګرځېدل. په غم او ښادۍ کې به یو بل سره شریک و چې د حساب له د پرون ریسه په کلي کې دا خبر ډیر تیز خور شو چې نورالله بېدرکه شوی دی. کله چې کور والي راپورټ وکړو پولیس کوشش شروع کړو نو د نورالله لاش یې پیدا کړو او ډیر په بېدردۍ سره قتل شوی او بیا هغه د پوسټمارټم دپاره هسپتال ته منتقل کړو. کله چې پوسټمارټم وکړو نو د حساب له د دوست خپل قاتل وختو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی او چې بیا په 24 غنټو کې په دننه هغه دوست نصیرالله ګرفتار کړو. نصیرالله ډیر زیات ظلم وکړو، بېګناه قتل کو. اسې په وړه خبره باندې جنګ جګړه وکړه او بیا د حساب له نصیرالله تمانچه راواخیستله چې خپل دوست یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. عزتمند په روژه کې دومره غټ ظلم وکړو، خپل ملګری قتل کو. داسې ملزم له خو سخت نه سخت سزا پکار ده. دا دې پانسي کړلی شي چې د ټول مسلمان دپاره یو عبرت وګرځېږي او بیا دپاره څوک داسې ظلم نه کوي. الله تعالی دې نورالله لپاره جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.